وروسته له دې چې د کابل هوایي ډګر په رغېدو ده تر دا اوسه پورې د بهرنیو هیوادونو مرستې، بشري مرستې، دوا او خوراکي مرستې په شدت را روانې دي. د متحده اماراتو یوه الوتکه وړمه ورځ یا 2 ورځې وړاندې چې 80 ټنه خوراکي مواد پکې هغه راغله. د عمان هیواد مرستې دا اوس هم تیار ترانسپورټ شوي ولاړې دي، الوتکې ډکې دي، را روانې دي. د نورو مختلفو هیوادونو مرستې زموږ هیواد ته را رسېدلې دي او اوس هم ژمنې روانې دي. د نږدې هیوادونو، د لرو هیوادونو ټولو ژمنه کړې چې موږ ته به مرستې کوي او اوسنۍ مرستې چې دي هغه بشري دي، خوراکي مواد دي، طبي مواد دي او دوا داسې افغانانو ته راستولې ده. انشاءالله ښه طور به مدیریت سي، په ښه توګه به د هغې تقسیم کیږي او اړونده ادارې ورته متوجې دي. نو موږ نور هم د نړیوالو هیوادونو نه، د دوستو هیوادونو نه، د همسایه هیوادونو نه، د اسلامي هیوادونو نه هیله کوو چې د افغانستان سره خپلې مرستې ونه سپموي. افغانستان جګړه ځپلی هیواد ده، دلته بشري ناورین ده، ګراني و قیمتي ده، لارې بندې دي. دغه وروستیو تحولاتو هم افغانان بېوزله کړه، د بېوزلۍ کچه یې لوړه کړه. نو د دې دپاره چې اطمینان بیرته راوګرځي او هیوادوال بیرته په آرام سي او یو ګوله ډوډۍ ولري، له نړیوالو هیوادونو نه د مرستې غوښتنه کوو او د دوی مرستو ته ښه راغلاست وایو. موږ یو حس، یو تحرک حس کوو چې د ټول نړۍ سره یو رجحان موجود دی چې غواړي چې مرستې وکړي، چون میدان هموار نه ده، میدان جوړ نه ده، مرستې انتظار دي. کنه انشاءالله ډېرې مرستې به هیواد ته راورسېږي. د هیواد په بندرونو کې حالت نورمالېدونکی ده. په ټولو بندرونو کې انشاءالله غذایي مواد هیواد ته راواردېږي، راځي او له افغانستان نه هم اړین مواد، میوه او د خارجولو صادرولو ته زمینه مساعده سوې ده. یعنی تجارت ورو ورو بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. د بانکونو حالت هم انشاءالله ورځ په ورځ د ښه کېدو په حال کې ده. کوشش کوو چې بیرته عادي سي او لکه لومبی غوندې خپل هغه اعظمي فعالیت پیل کړي. د سرای شهزاده پرانیسته تېره ورځ وسوه. دا به انشاءالله په اقتصادي ډګر کې زموږ تاسې د کرنسۍ د نرخ ساتلو دپاره د نورو هیوادوالو د ستونزو د حوالو په رابطه او د پیسو د لیږد رالېږد په رابطه به سهولتونه ایجاد کړي. امید شته چې په دې برخه کې هم ښه پرمختګ ولرو. نو دغه ټول سره جمع کېږي انشاءالله ورځ په ورځ ګامونه اخلو د دې دپاره چې خدای تعالی زموږ ولس له بېوزلۍ او فقر نه وساتي. او یو تشویش موجود ده په خلکو کې د فقر او د اقتصادي حالت د خرابېدو. زه اطمینان ورکوم چې انشاءالله امنیت د هر شي دپاره اصل و. امنیت راګرځېدلی ده، د اقتصادي عرابې د تګ او حرکت دپاره زمینه مساعده سوې ده. ډېر زر به انشاءالله زموږ اقتصاد وده وکړي، په پښو به ودرېږي، څوک د تشویش نه کوي. همداسې د کرنسۍ هغه نرخ هم کنټرول سوی ده. تاسې به شاهدان چې افغانۍ بیرته خپل قیمت لوړ کړی او دا وضعیت به لا هم قوي کېږي. لا به هم هڅه کېږي چې د هېواد اقتصاد پیاوړی سي. یو خوشبختانه یو ښه زیری دا ده چې ټولو هیوادوالو ته یې ورکړو چې د هېواد ملي تجارو ډېر همت کړی ده. اسلامي امارت ته یې ښه ژمنه ورکړې چې په خپلو پانګو باندې دا وطن ودانوي، په افغاني پانګو باندې. هغه هیوادوال چې ملي تجار دي او با احساسه هیوادوال دي او د دې هېواد آبادۍ ته یې مټې رانغښتې دي. سکتور خصوصي ده، هغو ټولو موږ ته ژمنه او اطمینان راکړی چې کولی سي خپلې سرمایې چې په د باندې هېواد له هېواده د باندې دي هغه هم هېواد ته راوړي او دلته سرمایه ګزاري وکړي، د آبادۍ دپاره کار وکړي. دا د خوشحالۍ زیری ځکه ده چې زموږ ملي تجار الحمدلله با احساسه دي. هغوی به د هېوادوالو ستونزې درک کوي، په اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسنیوی کوي، هېڅ تشویش به هم نه وي. او نورې نړۍ سره هم اړیکې ورځ په ورځ پیاوړې کېږي. باید تشویش ونه سي. انشاءالله زموږ تاسې ستونزې به خپل حال ته رسېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ما سره یو لیست ده، وبښئ زه به نوم واخلم، تاسې بیا یو رسنۍ چې موږ سره پوښتنه وکړي هغه به ښیي. احمدشاه عرفانیار صاحب، پژواک خبري اژانس. مننه کوم. احمدشاه عرفانیار یم د پژواک خبري اژانس خبریال. تاسو د پنجشیر د نیولو خبر ورکړل چې پنجشیر په مکمل ډول ونیول سو. په پنجشیر کې هلته ځینې کسان ول، د هغوی په اړه باندې معلومات څه دي چې هغوی اوس چیرته دي او ترڅنګ یې په ټوله کې هوایي ډګر ته څومره زیان اوښتی ده؟ مننه. اول خو دا د پنجشیر خو الحمدلله تصفیه سو. د پنجشیر علما کرام او جهادي قمندانان دا د موږ سره هماهنګه دي او دغه عملیات هم د دوی په مټ باندې په مخ لاړه. هغه ځینې اشخاص چې هغوی جنګ ته لمن وهله او هغوی فتنه غوښته، هغوی اوس دپاره نادره کړي
هڅه دا روانه ده که اوس هم هغوی عادي ژوند ته راوګرځي افغانستان د هغو کور ده زموږ له خوا ستونزه نشته ورته خو باید نور د دغه شر اچونې نه لاس واخلي دا یې شرط ده که په دې شرط هغوی راسي دا یې هیواد ده او که له هیواده وتلي وي ام احتمال دی ولري یو راپور موږ ترلاسه که خو تایید سوی ډېر دقیق نه ده ویل کېږي چې امرالله صالح تاجکستان ته تښتېدلی نور والله اعلم چې دا رښتیا ده که نه ده په دې باندې به کار وروسته وکړو او بل د میدان خسارات ډیر دي یعنی موږ چې هغه که میلیونونه ډالره زیان اوښتی هر الوتکه تخریب سوې ده او هره برخه د میدان ته زیان رسېدلی و حتی ما یادونه وکړه چې د ملکي برخې هم تخریب سوي دي رادار چې بیخي ملکي پروازونه یې کنټرولول هغه هم په شدت سره آسیب پذیره سوی ده ذبیح الله ظاهر صاحب شمشاد مننه مجاهد صاحب اوس پنجشیر هم د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې راغی جګړه بالکل افغانستان کې پای ته ورسېدله بهرانیان هم وتلي دي اشغال هم نشته څو ورځې کې به حکومت اعلان کوي یو څه ډول به وي یو مسله یو لنډه پوښتنه دا په پنجشیر کې ډېرې زیاتې درنې وسلې وې چې لرې واټن وشتونکي توغندي هم پکې شامل وو او داسې تصویران بېګا راغلل ویډیوګانې راغلې چې هغو په دې جګړه کې وکارول شوې همدغه وسلې څه پلان دی چې چېرته را انتقالېږي څه ډول کېږي په دغه تړاو باندې لږ معلومات اول خو د حکومت جوړونې په رابطه باندې ټول هغه تصمیم نیونکي اقدامات ترسره سوي او نهایي سوي دي صرف اوس د تخنیکي مسایلو باندې کار روان دی چې حکومت اعلان سي انشاءالله موږ هم په ډېر تلوار یو کوشش دا کېږي چې اساسي کار وسي امید چې په لاندو شپو کې موږ د حکومت د اعلان شاهدان واوسېږو اگر که دقیقه هغه وخت ما ته هم نه ده معلوم او بله موضوع دا ده چې د پنجشیر په دره کې واقعا هم پخوانۍ وسلې ډېرې هلته ذخیره سوې وې هم نوې وسلې دلته له کابل نه تښتول سوي وې موټران تښتول سوي وو د بیت المال ډېر مال تښتول سوی وو هغه د فتح په نهایي کېدو سره به انشاءالله بېرته خپلو ډیپوګانو ته ګرځي او د هیواد په زیرمو کې به ذخیره کېږي او د دې هیواد د دفاع لپاره به د کنج کنج د افغانستان د دفاع لپاره به کار ځینې اخیستل کېږي انشاءالله شینوار صاحب ژوندون تلویزیون ډیره مننه مجاهد صاحب زما دوه پوښتنې دي یوه پوښتنه دا ده چې تاسو د راتلونکي حکومت د ټولشموله حکومت خبره وکړله دغه ټولشموله حکومت په څه معنی یو او بل ځینې سرچینې وایي چې په راتلونکي حکومت چې جوړېږي دا به لنډمهاله وي لنډمهالي حکومت څخه وروسته ټاکنې هم په پام کې لرئ که نه او بله موضوع د عافیې اعلان وروسته په ځینو ځایونو کې د مخکیني حکومت چارواکي له کورونو څخه ویستل شوي دي او هغوی یو نامعلوم لوري ته وشړل شوي دي په دغه اړه باندې ستاسو معلومات شي مننه اول خو داسې حکومت جوړېدونکی ده موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان سي بیا به معلوم سي حکومت به څه بڼه لري څه رقم به منځته راځي او دا یو خبره بل هم باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدی سي دا یو وړاندوینه ده چې سرپرستي شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلا دپاره د دې دپاره چې د تغییراتو د بیرته اصلاحاتو د هر شي دپاره ګنجایش پکې پاتې وي کېدی سي داسې یو حالت منځته راسي خو دا به وروسته له اعلان نه انشاءالله موږ تاسو ته معلومیږي او بله برخه د سوال مو عافیه نو داسې راپور خو موږ نه لرو چې څوک یو وارې عفو ورته سوی وي بیا بیرته هغوی نیول سوي وي داسې راپورونه ډېر نه لرو کمې قضیې داسې پېښې سوي دي هغه هم د خپلسرو اشخاصو لخوا نه یا داسې کسان چې هغه عقدوي وو څه مسایل شخصي سره درلودل چاته یې بانه جوړه کړې وي خو ما مخکې ویل چې دغه وضعیت د کنټرول لپاره موږ په کابل کې د ځانګړي یونیفورم لرونکي پولیس استخدام کړي دي او د استخباراتو خلک هم ځان ته یونیفورم لري ما سې ویل هغه نه څوک حق لري څوک ونیسي او نه څوک حق لري څوک تلاشي کړي یا مزاحمت ورته وکړي د دې کنټرول به کېږي ورځ په ورځ به انشاءالله د دې مخه نیول کېږي او ټاکنې خو ډېر مخکنۍ خبره ده باید په دې باندې حکومت سي اعلان سي وروسته به حکومت تصمیم نیسي راتلونکی پروسیجر به څرنګه تنظیموي دې ته به انتظار وکړو چې حکومت خپل مسؤلیت پای ته ورسوي اوس دپاره ټاکنې په نظر کې نشته تمدن تلویزیون والا تشکر. من محمد اسلام بینوش هستم، خبرنگار تلویزیون تمدن. شما در مورد اعلام حکومت جدید تاریخش مشخص نکردین. قرار بود که بر اساس گزارش رسانه ها گفته شده بود که روز جمعه حکومت جدید اعلام میشه، اما متاسفانه اعلام نشد. اگر تاریخ دقیق در نظر گرفته نشده از این میگذاریم، هم شما گفتین که اعلام نشده. و نوع نظام آینده چگونه خواهد بود؟ در حکومت آینده
سرنوشت نیروهای امنیتی افغان که حدود 20 سال شما در برابرش مبارزه کردین و برخی ها میگه که نیروهای امنیتی افغان یکی از دستاوردهای 20 سال گذشته مردم افغانستان است، نه حکومت افغانستان که سقوط کرد چند وقت پیش. سرنوشتش در کجا خواهد بود؟ آیا در نیروهای امنیتی گروه طالبان جای خواهد داشت یا نه؟ تشکر. تشکر. بهتر است یک سوال داشته باشم تا نوبت برسه به برادرها. نیروهایی که در زمان قبل آنها تعلیم دیده بودن، مسلک دیده بودن، واقعا آنها پس باید استخدام شود. انشاءالله نظام آینده ایره زیر یک پروسیجر منظم خواهد ساخت. تمام کسایی که کادر هستند آنها تعلیم دیدن، در بخش‌های مختلف مسلکی هستند، پس انشاءالله به ارگان‌های امنیتی برخواهد گشتن، برشان اعلان خواهد شد، خواسته خواهد شدن. بدون شک که کشور ما با یک نیروی قوی نیازمند است در بخش پلیس، در بخش اردو، در بخش استخبارات و همه بخش‌ها از همین افغان‌های ما که تعلیم دیدن و مسلک دیدن از آنها تشکیل خواهد شد. ولی یا جمع نیروهای ما خواهد بودن، نیروهای خود ما هم استخدام میشه در شعبه‌ها یا بخش‌های مختلف امنیتی و از افراد شایسته قبلی که شایستگی داشته باشن و بیوگرافیشان دقیق میشه به نیروها انشالله تنظیم خواهد شد. مجید صاحب در مورد نوع نظام آینده العالم تدمسنی تشکر مجید صاحب. در رابطه با قانون اساسی، سرنوشت قانون اساسی و تعدیلات قانون اساسی میخواستیم پرسان کنم از خدمت شما. بله، ما خو اول باید فرصت بدیم که نظام کار خود را آغاز بکنه. ما گفتم قبلا که نظام هم پس گنجایش را نگاه میکنه که باز تغییرات به میان بیاید و نظام به خاطر قانون، به خاطر طرز العمل نظام کار خواهد کرد. یکی باز تعدیل میشه، اثر جور میشه، ایران نظام آینده انشالله تصمیم خواهد گرفت. خب ما اطمینان میتیم که یک نظام قوی، پاسخگو، اسلامی و مورد اعتماد مردم به میان خواهد آمد. این تمام پروسیجرها انشالله اجرا خواهد شد. سید وقاص، خیبر نیوز. محترم مجاهد صاحب، تورخم مسله ډیره زیاته جدي ده. ډیر خلک زی چې کوم افغانان الته کار روزګار کی اغیل ته بندي، هم دغه شان په سپین بولدک باندې خلک زی الته کې کورونه لري خو خپل خپلوان دلته ګیري. په دې باندې تاسو آیا د پاکستان حکومت سره تاسو په دې باندې سره رابطه نیولې او دې سره سم چې کوم تیر ورځ د پاکستان د عیسائی مشر راغلی نو آیا هغه هم په دې مورد راغلی کنه سنور خبرې هم شوې دي؟ مننه. باید یادونه وکړو چې په دا وروستیو کې په بندري سیمو کې زموږ د افغانانو ستونزې ډېرې سوي دي، خصوصا په چمن کې د پاکستان د بلوچستان ایالت سره او دغسې په تورخم کې زموږ د افغانانو یو ډېر ګڼ تراکم پېښ ده. د دې ستونزې د حل لپاره موږ مقرر غوښتنه وکړه د خپلو لارو نه چې پاکستانی لوری باید دروازه بند نه کړي، دغسې مالونو ته هم زیان رسیږي او تجارت ته هم زیان رسیږي او افغانان هم په یو کې مریضان دي، مسافر دي، مهاجرین دي، تګ راتګ کوي. مقررا موږ په دې مورد باندې پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د دوی امنیتي کسان تیر ورځ راغلي وو کابل ته، یو هیئت راغلی وو، خپل هغه اندېښنې له موږ سره شریک کړي چې دوی په دروازو کې لري. دوی یو څو مورد یادول، یو داسې په افغانستان کې په دا وروستیو کې زندانونه خلاص شوي دي، د دوی د تشویش وړ خلک د باندې راوتلي له زندانونه، نو هغه پاکستان خاورې ته زیان رسوي. د دې په خاطر دوی دروازه تړلې ده او د اسلامي امارت له خوا نه اطمینان او ډاډ ورکړل شو چې موږ له خوا نه هېچا ته اجازه نشته چې د افغانستان خاوره ستاسې په ضد باندې استعمال کړي. دا یوه مورد. او دوم دا هم وسول چې په دغه دروازو کې باید یو چک وسي، پلټنه وسي، که داسې اشخاص وي چې تاسې د راپورونو په اساس هغه پاکستان ته زیان اړوي او موږ پرې خبر نه یو، چون نوی حالت ته زندانونه خلاص شوي دي یا تاسې مطلوب کسان دلته وي، که هغه اوري خو هغه خو چک کېدلی سي، هغه تلاشي کېدلی سي. نو دغه مورد نه باید استفاده ونه سي. د عامو افغانانو په وړاندې هم دروازه تړل کېږي، تجاران هم بند پاتې دي او زموږ مهاجرین ورونه ځي راځي، تګ راتګ کوي، مریضان تګ راتګ کوي. د دوی په وړاندې باید پرابلم نه وي. دا خبره موږ په جدیت سره ورسره شریکه کړې ده. د دوی اندېښنې هم اورېدلې دي او د دوی سفر هم په همدې مورد باندې اوس دوی د افغانستان د فعلا دپاره اندېښنه درلوده، تشویش امنیتي تشویش یې درلود، هغه موږ رفع کړی ده درلود.
مدثر ناصري صاحب. مدثر یم د اوربل مجلې مسؤل. محترم، ستاسو د چین سره تیر هم ډېرې ښې اړیکې وې. آیا اوس به چین حکومت ستاسو حکومت په رسمیت وپېژني؟ دویمه پوښتنه، د سیپیک پروژې په اړه باندې ستاسو څه نظر ده؟ که لږ توضیحات ورکړئ. اول خو زموږ اړیکې انشاءالله له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره مثبت اړیکې دي. موږ مخکې نه ښې اړیکې تامین کړي دي او د چین هیواد یو مهم هیواد ده، مخ په وده هیواد د اقتصاد رشد کړی ده په اسیا کې او د دې اقتصادي رشد نه غواړو افغانستان هم مستفید سي. دلته پانګونې ته ضرورت لرو، بیا بازسازۍ ته ضرورت لرو، لویې پروژې تر کار لاندې دي. په دې کې د چین همکاري حیاتي ده او باید له موږ سره وي. موږ دا تاییدوو هم، همکاري جلبوو هم او د همدې مسایلو خاطر باید چین موږ په رسمیت هم باید ومني. غوښتنه مو دا ده چې زموږ نظام او حکومت او افغانانو سره ښې اړیکې تامین کړي، هغه په ډیپلوماتیکه لارې باندې د سفارتخانې له لارې نه ښه تامین تنظیمېدلی سي. او د سفیک پروژه چې کومه ده هغه هم د اسیا دپاره مهمه پروژه ده، د ټولې اسیا دپاره ګټوره پروژه ده. هغه برخې چې د افغانستان پورې اړه لري موږ به خپل مسؤلیت هم پکې ادا کړو او موږ هم دا د خپل هیواد په ګټه پروژه بولو. داسې نورې غټې پروژې هم تر کار لاندې دي چې امنیت ته منتظر وي. د موږ ټاپي پروژه ده، کاسا زر پروژه ده، دوی ټول امنیت ته منتظر وي. اوس ټول په تحرک کې راغلي، له موږ سره اړیکې کړي چې پروژې په مؤثر ډول باندې د افغانستان له خاورې نه شروع سي او ورسره پټلۍ ده د ریل ګاډۍ او دغسې ورسره د برق لیک ده، د ګازو پایپ ده، دا به له هیواده تیریږي او د هیواد په ګټه به وي. او د سپیک پروژه کوم سرک چې ده حلقوي سرک په اسیا کې دا هم زموږ له خاورې نه تیریږي، موږ به دې سره همکاري کوو. د سنګاپور یو خبریال کوم رسنۍ والا د سنګاپور. Anas Malik from WION. Just a question. We've seen reports that the Taliban have completed consultations on government formation and that they have invited some countries as well. Would you want to confirm these reports or deny? Thank you. ترجمان څوک ستا سره؟ ترجمه کولی شئ؟ دوی دا وایي چې ګنې ځینې چې کوم سربراهان مملکت دي یا نور هیوادونه دي نو هغوی ته دعوتنامې لیږلې شوي دي. نو آیا د دې دا مطلب دی چې ستاسو حکومت جوړ شوی دی؟ دا خبره نو که لیږل سوي وي هغه به د هغه مراسمو دپاره وي چې د حکومت د اعلان دپاره جوړیږي. نو ځینې هیوادونو ته امکان لري زموږ دعوتنامې تللې وي، هغه به د نظام د جوړېدو د اعلان دپاره وي چې هغه ورځ دپاره چې خلک د بهر نه راسي مېلمانه. د ناروې رسنۍ ده، نارویجي رسنۍ. Do they have the right? Sorry, can you translate afterwards, please? I have a question about the demonstrations over the last days conducted by Afghan women. To your mind, do they have the right to speak their mind and be on the same level, on every level in the society today? And will you stop further demonstrations from happening? مننه. دوی وایي چې تېره ورځ کابل کې ځینو ښځو تظاهرات کړي ول، د دوی په وړاندې ستاسو نظر څه دی؟ آیا دوی په وړاندې به تاسې ودرېږئ او یا هم د دوی د حقونو په هکله باندې که معلومات راکړئ؟ اول خو دا وایم چې دغه اوسنی وضعیت د هیواد نوی له بحرانه راوتلی حالت ده او نوی موږ د جنګ او بېنظمیو ګډوډیو سره خدای پاماني کړې ده. په داسې ورځو کې هیله مو دا ده له ښځو نرو ټولو ټولنو څخه چې مظاهرې ونه سي، ځکه تاسې وینئ د کابل په هوایي ډګر کې څو ورځې مخکې ډېر بیروبار و، هلته ډېرې بدې امنیتي پیښې وسوې، زموږ هیوادوال ضایع سول او وضعیت هم د کنټرول نه وتلی حالت ته لاړ. نو که مظاهرې کېږي په داسې وخت کې چې حکومت ټولې برخې فعاله نه دي، مسؤلو پاسخګو څوک شته نه، نو په هغه شکل باندې مظاهرې اثر هم نه کوي. نو باید داسې وخت باندې داسې مظاهرې یا غوښتنې تنظیم سي چې حکومت خپل اعلان کړی، مسؤل مرجع معلومه وي او خپل سوال مطرح سي. او د ښځو مظاهره موږ شاهدانو خو موږ کوشش وکړو چې هغو سره ښه برخورد وسي او کنټرول کړی سي.
سوزانا جورج، واشنطن پوست. Hello there, I have two questions. In Panjshir, you said that you tried to solve the problem there with negotiations, but ultimately you didn't. You cleared the valley militarily. I'm wondering, what message does that send to the world? And also, on the women's protests that turned violent, have you condemned that violence? And if you haven't, would you like to now? مجاهد صاحب د دوی لومړی پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې موږ هڅه وکړله چې پنجشیر له سوله ییزو لارو ونیسو، خو داسې ونه شول، بلکې هغه د زور له لارې ونیول شو. دغه حالت نړۍ ته څه پیغام رسوي؟ او دویمه هم پوښتنه، تېره ورځ چې د ښځو کومه لاریون و په کابل ښار کې، د هغوی سره تاوتریخوالی وشو، نو تاسو هغه تاوتریخوالی غندئ او که نه؟ اول خو د پنجشیر په مورد موږ معلومات ورکړه چې موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزه حل سي، ولې متاسفانه چې ونه نسول. بیا افغانان حق لري چې د خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې چې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات د نظامي امنیتي ځواکونه وي د دې دپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي او د خلکو لپاره امنیت راولي. نو موږ نه غواړو چې دلته په هیواد کې مو جزیره جوړه سوې وای او ټوله برخه ټول هیواد یو څه وکړي او یو جزیره بل څه غوښتنې ولري. د دې په خاطر موږ عملیاتو ته مجبور سو او انشاءالله اوس هیواد امن سوی ده، جګړه پای ته رسېدلې ده او هغه برخې هم ټولې په امن کې سوي دي. او بل د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې دومره باید ووایو چې تظاهرات که بې کنټروله کېږي، کله کله وضعیت حساس ده، باید احتیاط وکړي ښځې او څوک چې تظاهرات کوي هغوی هم احتیاط وکړي. خو په لومړي سر کې زموږ داسې څوک هغو سره مخ سوي وو چې هغه موظف خلک نه وو، هغه د یو پوستې ساتونکي وو، هغوی سره برخورد سوی وو. وروسته موږ اقدام وکړ، په هغه کسان هم له هغه ځای نه لرې کړل او په جای یې بیرته استخباراتي مسؤلین راورسېدل او وضعیت یې کنټرول کړ، ښځو ته یې قناعت ورکړ. CC TV اقبال. مجاز محترم، ډېره مننه. د پنجشیر قضیه هم تمامه شوله لکه څنګه تاسو ویل. اساسي پوښتنه د ځینو ملاقاتونو ده چې له ملا صاحب برادر سره کیږي، د ملګرو ملتونو د سازمان استازي او ځینې نور. اول څه موضوعاتو باندې بحث وشو؟ او دومه خبره دا ده چې نور راتلونکي د نړۍ مشران به څوک وي چې ملا صاحب برادر او نور د امارات مشران ورسره ګوري؟ مننه. اول خدا د ما مخکې تاسو ته ویلي چې په نړۍ کې یو تحرک داسې موږ وینو چې ټول هڅه کوي چې د افغانستان په آبادۍ کې او مرسته کې هڅه وکړي، کوشش وکړي، همکاري وکړي. لکه داسې معلومیږي چې خلک د افغانستان امنیت ته منتظر وو، نړیوال بشري نهادونه، د ملګرو ملتونو اداره او نورې ادارې په نړۍ کې هیوادونه هغو ټولو خپل استازي رالېږلي دي. موږ د قطري لوړپوړي استازي شاهدانو راغی دلته په کابل کې زموږ مسترانو سره خبرې وکړې. هغو ټول فوکس په دې باندې اوس څه کولی سو، مرسته وکړو، هوایي میدانونه څرنګه زر فعالولی سو او دلته مرستې څرنګه را رسېدلی سي او عادي حالت ته بیرته څرنګه تللی سو، کوم برخه کې کومک وکړو. دغسې د مختلفو هیوادونو د ملګرو ملتونو هیات هم سره راغلی و، ډېره برخه د وینا یې د مرستو تمرکز و او د ځینو نورو هیوادونو استازي هم دلته راغلي د امنیت او مرستې موضوع یې له ځان سره راوړي. نو دا د دې پیغام لري چې انشاءالله نړیوال له افغانانو سره همکاري ته دوام ورکوي، بشري همکاري او بیا د بیا رغونې په برخه کې همکاري، او موږ مطمئن یو چې انشاءالله نور به په افغانستان د نړۍ یو ملګری هیواد پاتې کیږي. افغان نیوز. به نام خدا، برات علی بهکام هستم از خبرگزاری افغان نیوز. مجاهد صاحب، در مورد سفر آقای جنرال حمید رئیس ISI پاکستان به کابل میشه تشریح بدین که با چه کسانی از سران امارت دیدار کردن و در چه موارد بحث کردن؟ یکی و دوم، تظاهراتی که زنان کردن شما صدایشان را شنیدین و آیا به صدای آنها لبیک خواهید گفت یا خیر؟ تشکر. تشکر. اول خوب باید بگویم که قبلا گفتم یک هیئت پاکستانی که شاید رئیس استخبارات پاکستان در رأسش قرار داشت به افغانستان آمدن. آنها مکررا خواسته بودند که یک ملاقات داشته باشند قبل از یک ماه، ولی ما چون مسئولین ما مصروف بودن برشان اجازه نبود. پری روز برشان گفته شد که بیاین. آنها با خود تشویش داشتند در مورد امنیت خط دیورن. آنها یک تشویشی که عمده را که آوردن این بود که افغانستان چون زندانها نو
خلاص شده، زندانی‌ها بیرون شدن. در اون زندان‌ها افراد هم وجود داشتن که ما حراس داریم که به خاک ما ضرر برسانند یا امنیت ما را تهدید بکنن. در این راستا هم موضوعات را آورده بودن، با محترم مولا برادر خود مطرح کردن و ما از طرف ما برشان اطمینان داده شد که خاک افغانستان علیه هیچ کس استعمال نمیشه و کسایی هم اگر گرفتار شوند که علیه کشور پاکستان اقدام میکنن ما وار مهار میکنیم و همچنان خودشان هم باید در خط دوران متوجه امنیت خودم باشه، مسئولیت دارن. و موضوع دوم که آورده بود موضوع همکاری بود در بخشای میدان هوایی که ما در کدام میدان میتونیم در میدانهای ملکی همکاری را انجام بدیم و در کدام بخش میتونیم با شما همکاری بکنیم. از آنها قدردانی شد، گفته شد که نظام ساخته شود، بعد ان شاء الله با شما از همکاریتان استقبال خواهد شد و مشخصا براتون گفته خواهد شد که کدام همکاری داشته باشید. موضوع خانم‌ها را باید بگیم که دین روز خو ما تا نیستیم که آنها را مهار بکنیم، خواسته هایشان هم شنیده شد، ولی ای که یک ارگان مسئول پاسخگو سوالاتشان جواب داده باشه نشده، چون ارگانات تا حال فعالیت خود آغاز نکردن، مسئولین در رأس نیستن. از آنها خواسته شد که شما کمی حوصله بکنین، زمانی که نظام ساخته میشه ارگانهای پاسخگو آغاز به فعالیت میکنن، به شما ان شاء الله رسیدگی خواهد شد. قناة الجزيرة. السلام عليكم ورحمة الله. طيب المهدي من قناة الجزيرة. سيد ذبيح الله مجاهد، لدي سؤالان. الأول يتعلق بالجوانب التقنية التي قلتم إنها ما تزال تحول دون الإعلان عن تشكيلة الحكومة بعدما انتهت المشاورات المكثفة. ما طبيعة هذه الجوانب التقنية؟ هل يتعلق الأمر بتوزيع حقائب وزارية؟ هل هناك خلافات تريدون التغلب عليها؟ هذا يتعلق بالسؤال الأول. أما السؤال الثاني فهو أن هناك هل للأوضاع التي كانت جارية في بانشير قبل سيطرة طالبان عليها كما أعلنتم قبل قليل، هل لها ارتباط بتشكيل الحكومة؟ هل أخرت تلك التطورات الإعلان عن تشكيل الحكومة؟ شكرا جزيلا. اول خو باید ووایو چې د حکومت جوړونې کار په شدت دوام لري، ټول تصمیم ګیري خلاصې سوي دي، تخنیکی برخه کې موږ بوخت یو، تخنیکی برخه د کار باندې، او دغه اوازې یا د تشویش چې خدای مکړه د اسلامي امارت په صفوف کې اختلاف ده، دا موضوع ځنډېدلې داسې نه ده. موږ کوشش ډېر وکړو چې مشورې جمع کړو، نظرونه واخلو او تصمیم ښه کلک ونیسو چې نظام باثباته منځته راسي، قوي راسي او اسلامي راسي. د خلکو غوښتنه ده، کوشش هم دا وکړ. نو ان شاء الله اوس په تخنیکي مسایلو باندې بوخت دا تشویش رفع کیږي، حکومت به عن قریب اعلانیږي. او دومره خبره د پنجشیر مورد باندې باید دا ووایو چې مخکې مو ویل شو چې پنجشیر کې یو تعداد کم خلک هغوی اشوب پیل کړی وو او اوس وضعیت عادي شوی ده. پنجشیر د اسلامي امارت او د افغانستان برخه ګرځېدلې ده، جز ګرځېدلی، هیچا دپاره له هغه جنه تهدید نسته او د حکومت اعلان پورې هم دې مسلې اړه نه درلوده. حکومت جلا موضوع ده چې انشاءالله تصمیم ګیرۍ نهایي سوي دي، تخنیکي ستونزې پاتې دي هغه به حل سي، او د پنجشیر موضوع جلا یوه ستونزه وه چې هغه هم حل سو الحمدلله. ډان ټي وي عارف حیات صد. مهرباني مجاهد صاحب، دا تاسو چې وایي چې موږ ته د بهرني چې کوم هیوادونه دي د هغوی موږ سره مرسته وکړي، دې وخت کې افغانستان کې اوس سخت حالات دي، خو که موږ ګورو هغوی چې دلته په دې ایشیا کې نورو ملکونو له څه ایډ ورکوي یا هغوی سره تعاون کوي، مدد کوي، نو د دنیا قوانین په هغوی باندې لاګو کوي، ډېرې خپلې خبرې پرې مني. نو آیا تاسو د هغوی د خبرو منلو ته تیار یې؟ د هغوی دغه خبرو منلو ته تاسو تیار به یې؟ هغوی چې څومره لکه اروپایي نور ملکونه دي، هغوی چې زموږ د تھرډ ورلډ کنټریز له څومره امداد ورکوي یا څه تعاون کوي، نو ډېر هغوی باندې خپل قوانین خپلې خبرې پرې مني. نو که تاسو هم د هغوی نه مرسته غواړئ نو د هغوی قوانین خبرې تاسو بیا منئ، هغوی سره رابطه کولو کې. اسلامي امارت یو دریځ لري ټول نړۍ ته اعلانوي، هغه داسې که نړۍ باید له موږ سره بېلایوازه مرستې وکړي او په بشري مرسته کې د بشري روحیې په اساس باندې مرستې وکړي. مشروطې مرستې موږ د هېچا هم نه منو. که څوک مرستې په دې قیمت له موږ سره کوي چې دلته په افغانستان کې مداخله کوي یا به زموږ په نظام کې څرنګوالی د دوی په تصمیم باندې وي یا به موږ له دوی نه مشوره او نظر اخلو، دا رقم مرستې افغانان نه مني
په همدې باندې زموږ دا 20 کاله جنگ روان و. افغانستان یو مستقل هیواد ده، د هیڅ هیواد مداخله په خپلو سیاسي امورو کې نه مني، په خپلو داخلي امورو کې نه مني. له نورو هیوادونو نه هم دا غواړو چې غوښتنې ونه کړي. او فعلا دپاره کومې د مرستې اعلانونه چې هیوادونو کړي دي هغو صرف بشري مرستې اعلان کړي، دوا د خوراکي مواد دي او اقتصادي مرستې برخه کې هم خپل امنیت غوښتی که دوی پانګونه په افغانستان کې کوي د دوی د امنیت تضمین باید ورکړل شي. او دا افغانان مسؤلیت لري چې د پانګونکو لپاره امن فضا جوړه کړي او اطمینان ورکړي. تلویزیون یک فرشاد، تلویزیون یک. مجاهد صاحب سلام، فرشاد دوریوش هستم از تلویزیون یک. بیشتر مردم نگران از این هستند که با اعلام حکومت جدید بیرق آینده سرنوشتش چی میشه و اینکه سرود ملی تغییر میکنه یا خیر. میشه در این مورد کمی معلومات بدین؟ تشکر. در این مورد باید بگویم که این جزئیات است. زمانی که نظام ما داشته باشیم ارگان‌های تصمیمگیر با وجود بیاید، ملت هم مشوره خواهد کرد، ملت هم با حکومت همراه و هم نوا خواهد بود، تمام جزئیات زیر بحث گرفته خواهد شد و ما باز انشالله میتونیم راههای حل برش پیدا کنیم. این مسائل یکی هم قابل از این نیست که خدای نخواسته ما را به بحران ببره یا امنیت نباشه اینجا یا خدای نخواسته به مردم افغانستان تشویش‌ها ایجاد شود. همه پروبلم‌ها حل میشه. این جزئیات است که انشالله حکومت پاسخگو به میان بیاد تمام جزئیات را حل خواهد کرد. طلو نیوز. زه عبدالله حمیمم، طلو نیوز خبریال. مجاهد صاحب، زما لومړنۍ پوښتنه د فهیم دشتي د وژنې په اړه باندې چې څنګه ووژل سو او د دې ترڅنګ څو ورځې کېږي چې د مزار د هوایي ډګر څخه 6 پروازونه ګرځول سوي دي. تاسو مخکې مو ویلي هغه کسان چې هغوی رسمي اسناد ولري کولی شي چې له هېواد څخه ووځي. ولې دا کسان راګرځول سوي دي او د دې ترڅنګ د دولتي کسانو د معاشونو مسله څنګه ده؟ ځکه ډېر خلک تشویش لري په دې اړه باندې. او مرکزی بانک مخکې د افغانۍ د قیمت د پورته کولو په خاطر دوی هر هفته یا په میاشت کې دوی ډالر بازار ته راایستله. دا ډالر به اوس څنګه سي؟ او د دې ترڅنګ د برېښنا شرکت په کال کې 250 میلیونو ډالرو برق د نورو هیوادو څخه افغانستان ته اخیستی. اوس به څنګه سي؟ دا پیسې به تاسو له کومه؟ متاسفانه زه تاسو یو سوال ته ځواب ویلی سم. دلته بیروبار ډېر ده، ورونه ډېر سوالونه کوي. تاسو د فهیم دشتي په باره کې ویلي، موږ هم خبر ترلاسه کړو چې هغه وژل سوی ده، خو هغه وژله ماته ښکاري کوم داخلي موضوع سوې ده. قضیه داسې موږ ته رسېدلې ده چې یو تعداد د قمندان صاحب جرأت په نامه ته څوک جهادي قمندان ده، هغه غوښتل چې د اسلامي امارت سره خبرو کې توافق ته ورسیږي او د امارت بیرغ یې پورته کړی ده. یو بل قمندان هلته د ګلایدر په نامو هغه برخورد سره کړی، برید یې پرې کړی. د دوی تر مابین څه جنګ سوی ده. بیا هلته کوم کسان چې مشرانو هغو فهیم دشتي و یو بل څوک هم نوم اخیستل سوی چې دوی دواړه د میانجګري لپاره لیږلي وو. کله چې هلته میانجګري ته تللي وو نو نه پوهېږم د قمندان جرأت کسانو دوی ویستلي دي وژلي دي او که د ګلایدر نفر ویستلي. خپلمنځي منازعه وه، په جګړه کې نه ده وژل سوی، خپلمنځ کې دوی یو پېښه سوې. او دولتي معاشونو په اړه هم که لږ توضیحات؟ معاشونه به انشاءالله ادا کېږي، ټول معاشونه به ادا سي، خو موږ باید دې ته صبر وکړو چې نظام جوړ سي او د ټولو حکومتي مامورینو معاشات باید ادا سي. هغه داین د په حکومت باندې د دې دپاره به لارې چارې وي. او یو شی بل ووایو چې موږ اوس جګړیز مصرف نه لرو. جګړه باندې ډېر لوی مصرف کېده، د دولتي معاشاتو مصارف ډېر نه دي. حتی د هېواد رغونه به انشاءالله کرا سې شروع کړو، په خپله سرمایه باندې آبادولی سو. لویه ستونزه د جګړې وه او د دواړو خواو مصرف چې کېده د افغانانو اقتصاد کې خرابېده. کابل نیوز. سلام علیکم مجاهد صاحب، زه جعفر فیصل یم د کابل نیوز خبریال. مجاهد صاحب، د راتلونکي نظام په اړه ویل کېږي چې امیرالمؤمنین به یې په راس کې وي. هیله کوم په دې اړه معلومات راکړئ. آیا راتلونکی نظام به د امارات په چوکاټ کې وي، بیا ځل د امارات احیا کېږي یا کوم بل څه؟ مننه. دې مورد باندې ما مخکې ویل چې باید انتظار وکړو. جزئیات وروسته د باندې نه لرو، انتظار باید وکړو. کله چې اعلان وسي ټول جزئیات او مشخصات به معلوم سي او موږ تاسې به بیا واورو انشاءالله. سلطانی ترکی خبری آژانس. بسیار زیاد تشکر مجاهد صاحب. یک تعداد از کسا شکایت دارن که در چک پوینت ها یا در تلاشی موبایل هایشان چک میشه. به نظرتون این فاصله بین مردم و
امارت اسلامی ایجاد نمیشه؟ تشکر میکنم. ما با شدت مخالف از این هستیم که موبایل های کسی چک شود. موبایل حریم شخصی افراد است، مثل خانه، مثل یک اتاق شخصی کس، او را کسی نمیتونه چک کنه. ما هم خبرهای را به دست آوردیم، جدی پیگیری کردیم، تعداد را یافتیم، همه اشخاص را که تلفن های مردم چک میکردن به کدام هدف و گرفتار شدن، به قماندانی امنیه فرستاده شدن. این قضیه 3 روز پیش رخ داده بود، 1 یا 2 جای رخ داده بود، ما جلوگیری کردیم. و نیروهای امارت اسلامی اجازه نیست که بدون اجازه مسئولین و اشد ضرورت تلفنی کسی چک بکنن و سر به خود دست روی سرک تلفن ها را چک بکنن. به هیچ کسی اجازه نیست. انشاءالله. فرانسه ملی تلویزیون، شکیب احمد صاحب دکا سنم لري د فرانسې ملي تلویزیون و شکیب احمد په نامه ده، هندي رسنۍ ده، هندي. خیلی تشکر مجاهد صاحب. من شکیب نظری هستم از تایمز ناو. چند پرسش داشتم، از جمله که آقای هیبت الله آخوندزاده کجا است؟ آیا حیات است یا خیر؟ در کنار از این کشورهای اروپایی و انگلیس اعلام کردند که ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم. واکنش شما و آمدن یکی از افراد نزدیک القاعده به نام امین الحق در ولایت ننگرهار، این چگونه تاثیرات را میتونه در روابط حکومت آینده که شما اعلان میکنین با کشورهای جهان داشته باشه؟ تشکر. اول باید بگم که امیرالمؤمنین شیخ هیبت الله آخوندزاده صاحب حیات هستند. انشالله عنقریب ما و شما او را مشاهده خواهد کردیم از طریقهایی که لازم است و اطمینان میتیم که او حیات هستند و در سر کار خود هستند، کنترل تمام وضعیت به دست دارند. و مسئله دوم که موضوع رسمیت شناختن است. ما به تمام دنیا اعلام میکنیم که افغانستان حق داره که با رسمیت شناخته شود حکومتش و نظامی که جا با وجود میاد، چون این حق افغان ها است. و اگر آنها کدام تشویشی داشته باشند، ملاحظاتی داشته باشند در مورد افغانستان یا دیجا در مورد نظام، از طریق دیپلماتیک و سفارتخانه های خود آسانتر میتونن او را حل بکنن، با بحران دیگر نروند. خواهش ما است که همه مملکت ها باید با ما دست دوستی دراز بکنند در عرصه دیپلماتیک و موضوعات سفارتخانه های خود را حل بسازند، سفارتخانه های خود را فعال بسازند و آغاز به فعالیت بکنند. ما تماس خوب با تمام دنیا میخواهیم، از اون جمله لندن و کشورهای دیگر. زهرا نبی. سلام مجاهد صاحب، شما در مورد تمام موضوعات صحبت کردین، اما در مورد وضعیت زنان کاملا مبهم است، هیچ چیزی نگفتین. آیا این مشخص میکنه که زنان جزء انسانهای کشور محسوب نمیشن؟ و همچنان شما میبینین که در تلویزیون ملی هیچ زن اجازه داده نشده که به کار خود برگردن. آیا حتی هیچ چراغ سبز از طرف امارات یا دولت طالبان یا خود نظام طالبان برای زنها در آینده مشخص نشده؟ میشه در این مورد صحبت کنین؟ بله، زنها جزء مهم از جامعه ماست و انشالله برای فعالیت آنها زمینه مساعد خواهد شد و ما و شما هم درک میکنیم که جامعه افغانی یک جامعه مسلمان است و به خاطر پیاده ساختن احکام شرعی بسیار قربانی داده شده. این ملت بسیار زجر دیده. ما حقوق بانوان و خانمان را انشالله تامین میکنیم در چارچوب شریعت اسلامی و این که نظام ساخته میشه باید برشان لایحه عمل، طرز عمل مناسب باشه. باز خانم ها در عرصه هایی که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت دارند برشان زمینه مساعد خواهد شد. ما اطمینان میتیم. امیال هم در صحت عامه تمام خانم ها به فعالیت خود آغاز کردن، میان در تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی به کار را آغاز کردن. بخش‌های دیگر هم احیا میشه یک به یک و بعد از اینکه نظم برشان ساخته شود. ما نگران از این هستیم که امنیت خانم‌ها از لحاظ فیزیکی و روحی باید مطمئن ساخته شود، ترانسپورتشان مطمئن ساخته شود، آمدن رفتنشان با دوایر و نظمشان در دوایر هم منظم شود. بعد انشالله اجازه کار و فعالیت خواهد داشتن. اطمینان میتیم باشه. صابر ایوب، قناة العربی، لندن. صابر ایوب ستا؟
صابر أيوب التلفزيون العربي. سؤالي عن هل حدثت بالفعل انتهاكات في بنشير هذه الأيام خاصة للمدنيين من غير المقاتلين، كما تقول عدة أطراف. اليوم إيران قالت أو دعت إلى أنها تدعو إلى الحفاظ على الحقوق، حقوق أهالي بنشير. كذلك سؤالي الثاني، هنالك عفو سياسي من الحركة على جميع رموز النظام السابق، هل سيكون ذلك مشمولا أيضا بعفو اقتصادي أو مالي، علما بأن العديد منهم هربوا أموال إلى الخارج بحسب بعض المعلومات؟ موږ مخکې ویل چې پنجشیر وضعیت ان شاء الله اوس کنټرول، دلته اوس هیڅ جګړه موږ نه لرو. پنجشیر نور امن ده، زموږ ځواکونه د پنجشیر هرې برخې ته رسېدلي دي، اطمینان حاصل ده چې هېڅ ستونزه نه ده پاتې، او که څه کسان چې تښتېدلي دي د هغوی تعقیب هم روان ده. او بل عفو هم شته، د اسلامي امارت لخوا نه عفو شوی، که څوک د عفو نه استفاده وکړي اوس هم عفو سیاسي عفو هم شته، اقتصادي عفو هم شته. دوی کولی شي چې خپل عادي ژوند غوره کړي،